نو زه دا وایم چې د روژې مقصد تقوا ده او د تقوا معنا دا نه ده چې ته به ډېر عبادات کوې او د تقوا معنا دا نه ده چې ته به ډېر تلاوتونه کوې او ته به ډېر ذکرونه کوې. زما عقیده دا ده چې د تلاوتو د ذکرو خانه ستا غفره ده. د تقوا معنا دا ده چې دا میاشته به ته د ګناه څخه صفا کوې. زه خو دا وایم یو سړی دی هغې ورځ ټوله په روژه کې په عباداتو کې تېروي لیکن د هغې باوجود هغې د ګناه څخه ځان نه ګوري. د دې روژه د الله تعالی په حضور کې ډېر اهمیت نه لري. یو سړی دی هغې په ټوله ورځ کې یو ذره نفل نه کوي عبادت نه کوي صرف د ورځې فرضي روژه د ماښام سنت تراویح دي لیکن د هغې ورځ د ګناهونو څخه کنټرول ده د هغې لاس او پښې کنټرول دي د هغې سترګې او غوږونه کنټرول دي. الله تعالی دې سړي ته ولایت هم ورکوي الله تعالی دې سړي ته لوړ مقام هم ورکوي الله تعالی دې سړي ته قرب او نزدېکت هم ورکوي. د ولایت دپاره دا نه دی شرط چې سړی به په هوا الوځي نو د الله ولی دی. د ولایت دپاره دا نه دی شرط چې سړی به د اوبو پر مخ باندې روانې پښې به نه نودېږي نو دی ولی دی. او د ولایت دپاره کرامتونه ښکاره کول دا شرط نه دی بلکې د ولایت دپاره یو شرط دی چې سړی ګناه پرېږدي الله تعالی هغه سړي ته په خپل مقام کې نزدېکت ورکوي او هغه انسان ته الله تعالی په خپله زندګي کې د ولایت مقام ورکوي. زموږ د سلسلې بزرګ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمه الله لیکلی دي چې کم چا د روژې یوه ورځ بغیر د ګناه تېره کړه سهار چې راکښېناستی د ځانه سره فیصله دا وکړه چې نن به زما ورځ ګناه نه پرېږدي نن به زما سترګې ګناه نه کوي نن به زما غوږونه ګناه نه کوي او نن به زما د بدن ټوله اندامونه ګناه نه کوي. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمه الله لیکلی دي دې ورځ داسې تېره کړه لکه دا ورځ چې د محمد رسول الله په معیت او ملګرتیا کې تېره سوه. چې کومه ورځ د ګناه بغیر تېره سوه هغه ورځ د رسول الله په ملګرتیا کې تېره سوه. او چې یوه ورځ د انسان د زندګۍ د رسول الله په ملګرتیا کې تېره سي زما عقیده دا ده چې الله تعالی د هغې یوې ورځې په برکت د سړي مغفرت کوي. او زموږ بزرګانو دا لیکلي دي چې کم څوک په خپل قصد و اراده باندې ګناه پرېږدي یو مسله دا ده چې ته د ګناه پر ځای باندې نه پیښېږي نه یو دا دی چې ته قصدن و اراده د ځان سره دا فیصله وکړې چې زه به په دې میاشته کې ګناه نه کوم الله تعالی هغه سړی مستجاب الدعوات ګرځوي د هغه سړي دعاګانې الله تعالی قبلوي. چې کم سړی په قصد و اراده باندې ګناه پرېږدي الله تعالی هغې ته په صدیقینو کې خپل مقام او مرتبه ورکوي د هغې مرتبه او مقام بیا الله تعالی په صدیقینو کې ګرځوي. نو ځکه د سهاره څخه تر ماښامه پورې د دې خپلې زندګۍ لږ غور او فکر کول چې زما څه په قصد و اراده باندې کومه ګناه کېږي هغه ګناه به زه څنګه پرېږدم. که چیرې انسان بغیر د قصد و ارادې ګناه وسي د هغې مغفرت ډېر اسانه وي لیکن په قصد و اراده چې د سړي څه ګناه وسي د هغې مغفرت کول لږ ګران وي. خو که چیرې په قصد و اراده بیا هم د سړي څه ګناه وسي پر هغې باندې دستي پر هغه ځای باندې توبه کښل او د راروانې ورځې دپاره بیا دا فیصله کول چې آینده به بیا دا ګناه نه کوو.